د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز پل علم کې د کووډ 19 یا کرونا وژونکې ناروغۍ نوې دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره په لوګر ولایت کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې شپږو ته لوړې شوي. د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر سعادت وایي چې په لوګر ولایت کې وروستۍ دوه مثبتې پیښې د مرکز پل علم اړوند کلنګار او التمور سیمو کې ثبت شوي دي چې یو تن تازه له ایران هیواد څخه راستون شوی او بل یې ټکسي چلوونکی ده. ښاغلی سادات زیاتوي که چیرې د دې ولایت اوسیدونکي د کووډ 19 یا کرونا وژونکې ناروغۍ په اړه د عامې روغتیا وزارت صحي لارښوونې او قرنطین مهم ونه ګڼي نو د دې امکان شته چې د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي په کرونا ناروغۍ اخته شي. امروز دو موضوع واقعی مثبت داریم، یکیشان از ایران آمده، یکیشان از ایران نامده که از دوغابات است به نام سلطان علی. مردم ماگیر جدی نگیرن، همکاری نکنن، از نظافت و پاکی و دست شستن رعایت نکنن، دیگه امکان داره که روز به روز ما واقعات. ښاغلي سادات د مهال راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې تېره ورځ د مرکز پل علم اړوند د کلنګار په سیمې کې د کووډ 19 یا کرونا وژونکې ناروغۍ له امله یوې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نوموړې زیاته کړه د یادې مېرمنې خپلوان له ایران هیواد څخه راستون شوي وو چې له یادو خپلوانو سره د اړیکو له کبله نوموړې مېرمنه په کرونا یا کووډ 19 ناروغۍ اخته شوې وه او په کابل کې له څه مودې بستر وروسته د یادې ناروغۍ له امله مړه شوه. یک واقعی مرگی که روز قبل به حساب خانمی که تکلیف قلبی و تنفسی هم داشته، فکر میکنم در کابل اینا به حساب ثبت شده بود، بستر بوده در شفاخانه به نام شفاخانه الحیات. دیگه اینا به صورت قرار گزارش که ما داشتیم فکر میکنم یک تعداد دوستای زیاد از ایران آمده بوده، تماس داشتن و چون مشکل مریضی زمین‌موی داشته، در اینا کسایی که امراض زمین‌موی داشته باشد سخت‌تر یا شدیدتر سیل داره که بالاخره خانم متاسفانه. په ورته مهال د لوګر ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت ټول اوسیدونکي د له عامې روغتیا ریاست سره د کرونا یا کووډ 19 ناروغۍ د خورېدو او خپراوي په مخنیوي کې مرسته وکړي او له اړتیا پرته دې له خپلو کورونو څخه نه راوځي او د قرنطین په ورځو کې د مطالعه، علمي، فزیکي او ورزشي کارونه ترسره کړي تر څو د عامې روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې هم پلي او د دوی ژوند د کووډ 19 یا کرونا وژونکې ناروغۍ له مرګوني ګواښ څخه خوندي پاتې شي. د لوګر ولایت دوه تنه اوسیدونکي حشمت الله او جمشید لودین په اړه وایي. مردم توصیه دانشمندای ما است که تا رسانه ها را تعقیب کند، مطالعه کند، در بازار و گشت و گذار بازار خودداری کند تا از این مرض در امان بماند. خواست ما از دولت هم این است که تا مردمی که مثلا به بازارها به جایی که بیروبار به ازدحام میباشد جلو از آنها را بگیره و نماند که مردم گپای دکتر صبر نادیده گرفته خدای نخواسته به مرض کرونا مبتلا میشه و زندگیشان به سوی بحران واجه میشه. بل داسې نږدې بل ته اوسي دا وایرس دی او بل ته ارتباطي کور کې پاتې سي او خپل مور و پلاره پاتې سي کور کې ورسره پاتې سي همالته ځان ته مصروفیات یا درس و یا تلویزیون دا په کور کې دغه ځان او چې مصروف کې کور کې داسې ونه کیږي. د لوګر ولایت عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کرونا یا کووډ 19 ناروغۍ 48 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي او یا د پیښې د معلوماتو لپاره د پلازمینې کابل لابراتوار ته استول شوي دي.